زما د نبی مخ مبارک دومره ښایسته چهره او دومره نورانی مخ. صحابه وویل دا داسې دی لکه د 14مې سپوږمۍ یوه ټوکره. بعض صحابه وویل دا داسې ځلیږي لکه د لمر یوه ټوکره. یو چا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل او دا به ویل چې دا هیڅکله دروغجن نسی کېدلی، دا چهره او دا نور دا د عام انسان نسی کېدلی. په دغه وخت کې به پرده باندې به ایمان راوړی. زما د نبی شایست در ټولو دنیا تر شایست زیات، او زما د نبی حیا هغه د دنیا در ټولو زنانو تر حیا زیاته وله. لکه څنګه چې شایست وو دومره شایسته اخلاق وو، دومره شایسته د خبرو کولو انداز وو. یعنی زما د نبی صفات هغه د دنیا په یو انسان کې هم نو. دومره اعلی صفات، دومره اعلی اخلاق، دومره اعلی شایست. الله دې مشته د نبی ملاقات را نصیب کړي په ورځ د آخرت او خاص کر په جنت کې. امین ور باندې وایست.